د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ د سړک د بیا رغونې پروژه پرانستل شوه. دغه سړک چې د مقر ولسوالۍ له بازاره د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې غځېدلې په ټولیز ډول 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی په دریو برخو کې جوړه شي. د دې پروژې د لومړۍ برخې کار د مقر ولسوالۍ له بازاره د ګیلان ولسوالۍ تر جهانګیر بازاره په اساسي او معیاري ډول پیل شو. مسؤلین وایي په لومړۍ مرحله کې به د سړک تر 60 کیلومتره زیاته برخه د 7 مترو په سور او د شاوخوا 448 میلیونه افغانیو په لګښت د 13 میاشتو په موده کې بشپړه شي. د دوی په خبره شاوخوا 400 تنو ته به هره ورځ په دې پروژه کې د کار زمینه هم برابره شي. په دې د درې ولسوالۍ خلق پراته دي چې د مقر ولسوالۍ، د ګیلان ولسوالۍ، اخري د ناوې ولسوالۍ. البته دا داسې یوه مهمه لار ده چې پاکستان سره هم په دې لار باندې ربط آمد کېږي، ترانزیټي مالونه هم پرې راځي. داسې ناوې ولسوالۍ، لرې ولسوالۍ و لرې پرته ولسوالۍ و مجاهده ولسوالۍ و د امارت مسیرانو نه موږ شکرګزاري کوو چې شفقت یې وکړو چې د دې سړک کار یې نن عملا تاسې وینئ چې شروع سولې. داسې 18 کیلومتره ده، دا په 3 پړاوو کې جوړیږي. په دغه پروژه کې د پلونو پلچکونو او استنادي دیوالونو بیا رغونه هم شامله ده او مسؤلین ټینګار کوي چې ټول تخنیکي معیارونه په پام کې نیول شوي دي. هر طرف ته 2.5 متره د شولډرو برخه ده چې دغه د مابین 2.3 متره چې ده دا په اساسي شکل پخیږي او د دې نه علاوه په دې کې 40 دانې ساختمانونه موجود دي چې د دې 40 ساختمانونو په حساب کې 2 دانې موږ غټ پلونه لرو، هغه هم په دې کې شامل دي. بعضې استنادي دیوالونه دي، بعضې پلچکونه دي پکې، بعضې ډرینیجونه دي او چې واشونه دي پکې چې هغه به ټول په اساسي شکل سره جوړیږي. یو شمېر موټر چلوونکي او د دې سیمې اوسیدونکي چې کلونه یې د دې لارې د خرابوالي ستونزې زغملي د پروژې د کار پیل مهم ګام بولي او هیله لري چې د دې سړک په بشپړېدو سره به یې د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. ډېر مشکلات دي. اوس دا لاره ناوې ولسوالۍ ته د مقر ناوې ولسوالۍ ته تقریبا د موټر 2.5 ساعته لار ده. داسې موږ ته په خاص موږ ته دا ټوله 1 ساعت لار کېږي. 1 ساعت لار ناوې ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې یو مخ له غزني له ولایته ډېره لرې ده، نو مشکلات رامنځته کېږي. مریض مقصد ته هغه خپل مقصد جای نه رسېږي، مریض د مشکلاتو سره مخ وي، خامخا په دې کې مرګ هم راځي. نو موږ له حکومته ډېر خوشحاله یو چې دا سړک موږ ته پوخ کړي. لارې خرابې دي، جمپونه وي، زمی وي، واورې وي. دلته دا یې سړک یې خصوصي کډیان وي، بیخي ربط آمد نس کولی له مریضانو سره. خلک دونه په تکلیف دي، دلته خو زمی واورې ډېرې کېږي. د یادونې وړ ده چې د دې سړک له ګټې اخیستنې وروسته به نه یوازې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي بلکې د مقر او ګیلان ولسوالۍ خلک او همداراز د زابل او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي هم له دې لارې ګټه واخلي.